السلام علیکم. نن د اکم لېوني جنازه وشوه. اکم لېونی څوک و؟ دا درته وایم. خو اول دا شعر نیمې واورئ چې فرښتو جنت کې سپي نه تپوس وکړو چې دا ته پکې لا څنګه رالې دلته. سپي جواب ورکړ خدای ځکه جنتي کړم ما د وچې پټواري چیچلې و هلته. او یوه یې دا قطعه چې شومان په ډېرو شتو کې هم نورو نه تمه ساتي، سخیان خو نورو ته د دنګو ونو څوکې څنډي، او په پاکستان کې افسرانو ته چې خیال کومه هغه کارغان دي چې هم غول خوري هم مخوکې څنډي. اکمل خان چې قلمي نوم یې اکمل لېونی دی، شموزو کلي کې په کال 1945 عیسوي کې وزېږېد. شموزو کې د غره په لمن کې د ژوند شپې سبا کړی او نن د کال 2023 د مئی د میاشتې په 9 نیټه له دې فاني دنیا رخصت شي. کم از کم شلتني مشاعره به یې تنې تنها کوله. اکمل لېونی د پښتونخوا د مردان ضلعې د کاټلنګ په لار شموزې کلي کې پیدا شو. هم هلته ژوند وکړو او هم هلته نن مازدیګر 5 بجې مونږ د هغه جنازه وکړه چې ډېرو نوموړو شاعرانو، ادیبانو او د پښتونخوا لویو سیاستدانانو په هغې کې برخه واخیسته. د اکمل لېوني د پلار نوم سیال خان او د دې چې په شموزو کې کومه محله وه نو هغه غالخیل محله. اکمل لېوني د سکول کالج تعلیم نه و کړی، خو په یوه مرکه کې باندې ویلي و چې زما عمر به 15-14 کاله و. ما ته چا مشوره راکړه چې ته لږ غوندې لیک لوس زده کړه. نو د دې دپاره ما داسې وکړه چې په دغه عمر کې یو 2 کاله سکول ته د دې دپاره لاړم چې زه خپله شاعري په خپله باندې ولیکلی شم. د اکمل لېوني 2 لوڼه او یو زوی دی. زوی یې د 8 پورې سکول ویلی دی او د هغې نه پس په کاټلنګ تحصیل کې د کلاس 4 په حیث ډیوټي کوي. د ده پلار سیال خان د ده په وړوکوالي کې وفات شوی و. دی وایي چې ما ته یاد نشي چې زما پلار مړ شوی دی. اکمل لېوني په یو انټرویو کې دا خبره هم کړې وه چې د موسیقۍ سره زما ډېره مینه وه او د موسیقۍ سره ما 2 کیسټې هم کړي دي. د اکمل لېوني کتابونه 15 چاپ دي. دا غزل چې دا د اوس نه ده، د پخوا نه مجبوري مې ده، غږ کولی نشم د حیا نه مجبوري مې ده. دې غضب ته ګوره پلې خبرې ته دې وړه وایم، ای زما د زړه د کلي خانه مجبوري مې ده. او پیټې چې په سر د تهمتونو الزامونو وړم ګرانه ده، خو څه وکړمه ګرانه مجبوري مې ده. پهو کې ښودو ته په زخمونو سمیدمه نه، ځان دې رانه هېر که خپله ځانه مجبوري مې ده. او کله کله داسې کیفیت په ما حاوي شي چې شین شم په جړا کې د خندانه مجبوري مې ده. او ما در سره سم سپینګیری ځان وړوکی کړی دی او یې د لیوني اکمل جانانه مجبوري مې ده. نن د اکمل لېوني په جنازه کې ډېر زیات نوموړي شاعران، ادیبان او سیاستدانان ولاړو، لکه ښاغلی رحمت شاه سایل صاحب، ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب، ښاغلی فیض الوهاب فیض صاحب، ښاغلی ډاکټر علي خیل دریاب صاحب، پروفیسر ډاکټر امن صاحب، فضل سبحان عبید صاحب، نور رحمان سحر صاحب، رفیق آسی صاحب، ډاکټر سمندر یوسفزی صاحب، پروفیسر نوید جمال صاحب، فضل زمان شلمان صاحب، نور احمد شاه کیمور صاحب، نیازبین یوسفزی صاحب، عمران ماندوری صاحب، د ANP صوبایي جنرل سیکرټري حسین شاه صاحب، پروفیسر صفدر صاحب، منیر صابر صاحب، پروفیسر ډاکټر زبیر حضرت صاحب، حمایت مایار صاحب، ممری شفق صاحب، عزیز لالا، منور رشید رشید صاحب، سید افضل شاه صاحب، دولت خان صاحب او زه ساجد شایقه. ښاغلی اکمل لېونی د الله تعالی وبخي، هغه به تل عمر د خلکو په زړونو کې ژوندی وي.